من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. ومن أظلم او سوک دے لوی ظالم ممن دا اغنا منع چی منع کی مساجد اللہ دا اللہ تعالی دا جماعتوننا ان یذکر چی ذکر کریشی فیہا پا اغی کی اسمه دا اغو نم وسعا او کوشش او کی فی خرابها دا اغی پا روانولو کی اولئیکا دا داس خلقو ما کان لهم ندے حق ددوئی ان یدخلوها چی داخل شی اغی جماعتونو تا الا مگر خائفین یریدن کی لهم دا غید پارا فی الدنیا پا دنیا کے خزیون رسوائی دا ولہم او ہم دا غید پارا فی الآخرت پاخرت کے عذاب عظیم عذاب دے دیر لوئی وللہ او ہم دا اللہ دے المشرق والمغرب مشرق او مغرب فَأَيْنَمَا پس ہر طرف تا تولو چی مخکڑی فَثَمَّ ہم اغزائی کی دے وجہ اللہ مخ دا اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع دا وسعتن خاون علیم او خپو یاد دا سورہ بقرہ سوار لسم رکو دا دو آیتون دی پدی آیت کی اللہ جل جلالہ یو عام حکم یو عام خبرہ او یو لوی ظلم اغا سرگند کڑ دے او اغا دا دے چی دا اللہ پا کورونو کے دا اللہ پا جماعتونو کے دا اغا ذکرنا دا اغا نم اغسطونا سوک منع اکڑی انو دا دا سی کسنا لوی ظالم نشت جماعتنا
چې مساجد ورته ویلې شي دا ټول د الله کورونه دي دا الله دربار دی لوی او وړوکې کېدی شي د اجر په حساب سره هم سیوا کېدی شي خو د تعظیم او د ادب په لحاظ سره ټول جماعتونه برابر دي او د جماعتونو آبادې هغه په دې آیت کې داسې بیان شو چې دا جماعت آباد پس ده دا الله په ذکر ظاهری طور باندې نقش و نگار خ سہولیات خ رنگ او روغن دا حقیقی آبادی نه دا ظاهری آبادی دا یو بلډینګ دی یو عمارت دی دا آبادی کی پس د سجدو په کثرت سره عبادت سره تلاوت سره ذکر سره درس سره تعلیم او تعلم سره د الله رب العزت د توحید په بیان سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت او نعت ویلو سره د قران کریم زده کړې سره او هر هغه طریقہ چې هغه سره د رب تعالی یاد او داغه ذکر سامنا کیږي نو هغه ټولې طریقې د دې په آبادی کې راځي وصافی خرابها یو ظلم یې داو کو چې د الله د ذکر نه خلق منع کړ د الله د نوم اغستو او چتولو نه د الله د عبادت نه خلق منع کړ نو حقیقت کې دغه جماعت تر روانولو کوشش وکړه د خرابولو کوشش وکړه چې د دې حقيقي آبادی نه دنیا کې اوس هم ډېر غټ غټ او لوی لوی جماعتونه دي ډېر زاړه زاړه خو آباد نه دي دا سه هم شته چې تاله ورته لګېدل نو دا د الله د یاد ځای دی د الله جل جلاله د عبادت ځای دی او د مسلمانانو د اجتماعیت اظهار ځای دی د مسلمانانو شان او شوکت هغه جماعتونو سره نبی علیہ السلام په زمانہ کې ہوا جماعت کی ذکر اذکار بہم تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا بہم د بیمارانو علاج بہم دلتا ہو لخکری کفار و خلاف جہاد د پارا بہم د دی زین روانی دی یعنی دا یو مرکزی پوائنٹ مرکزی حیثیت پر لر او اسم الحمدللہ د جماعت یو ډیر مرکزی او اہم کردار دی د معاشرے په امن کې او د معاشرے په اصلاح کې د حق आवाज د دین خبره هم د دې ځای نه اوچتي او دا خو الحمدللہ په ټوله دنیا کې دا زمونږه پاکستان دا جماعتونه داسې دي چې دلته کې خبره کېدې شي ګینین تاسو خو بهر ملکونو کې ګرځېدلی هلته خو لیکلي خبره راغلی دینه سیوا که رستو مخکې کې یو خبره د ځان نه سیوا وکړه کاغه د مسجد حرام هغه امام سے بوله نه نو فورن داغه حاضری او بل وخت جیل هغه سلاخونو شاته نو دا هم د الله رب العزت یو لوی نعمت په دین ملک باندې نو د جماعتونو آبادی هغه کې د الله عبادت
د دې آیت په ضمن کې دوه درې واقعات مفسرین لیکلي دي. یو خدا چې کله يهوديانو حضرت یحیی علیه السلام شهید کړ، عیسایان هغه وخت ډیر زیات په غوسه کې او اگر چې ډیر طاقت یې نه خو د روم چې کوم عیسایانو هغه د عراق مجوسی بادشاہ تیتوس دی به د اور عبادت کو مجوس، نو هغه سره اتحاد وکړو او په يهوديانو باندې حمله وکړه. ملک شام باندې بیت المقدس دا هغه د قبضې نه او دا هغه د لاسو نه واغست. تر اوسه يهودو سره نو هغه باندې عیسایانو قبضه او عیسایانو د هغه جماعت به حرمتي وکړه، جماعت روان کړ. هغه کې چې کوم عبادت کېدل منځ کېده هغه بند شو. گندگی، نجاست او خنزیر یلته وشت. الله تعالی د دې آیت په ذریعه اگر چې د هغه نوم یې وانه وست، نوم یې عام مساجد د بیت المقدس نوم یې وانه وست، خو هغه هم مسجد کې شامل دی او اهم مسجد دی. نو داسې دا هغه خلق دي چې دې خلکو هغه جماعت د الله د عبادت او د الله د ذکر نه بند ک او خرابولو کوشش وکړه. حالانکه وای دی لپاره چې جماعت ته داخلي کې خائفین د الله نه یری سره وزړه کې د الله رب العزت یرا او خوف موجود وي او عجزای سره هلته کې چغې سورې نه وي، بلکې بنده چې څنګه یری کی یو د دشمن یری یا د یو زناور یری، نو انسان څنګه هغه د خلینه आवाज هم نه وځي. نو د دین هم زیات خوف سره جمعات ته راتلل پکار. خو دې خلکو جمعات خرابولو کوشش وکړه. الله تعالی وی دنیا کې به رسوا شي او آخرت کې به لوی عذاب د دې دپاره. نو هغه وشو. د دې عیسایانو نه بیا حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې بیت المقدس واغسته شو. دای باندې ټیکس ولګید، جزیه به دای ورکوله، مسلمانان ولته کې قبضه وشو. دا دنیاوی رسوایی ده. بیا سموده بعد بیا دا چلو شو، مسلمانانو د لاس نه بیا دی واغست او بیا الله جل جلاله شپږم صدی هجری کې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه را پاسو او دا غي په ذریعہ بیت المقدس بیا مسلمانانو ته ملاو شو. نو بیا ذلیل او خوار شو. نو یو په دې کې دا واقع ده. دویم دا چې مدینه طیبه کې مسجد نبوي ده، نو دا غځای کې يهوديان هم وو. هغه دا شاته چې کوم خبره تیر شوي داسې طریقې سره به مسلمانانو کې خبره اترې خورولې، دا غي عقاید خرابولو د پاره او دا غي شک او شبهه پیدا کولو د پاره چې هغه د دې جمعات نه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کټ شي. نو دې طریقې سره به مسجد نبوي هغه به روان شي، نعوذ بالله، یا التکی هغه آبادی به دا غي ختم شي. نو دا ظالمان يهوديان دي. الله تعالی وي د دین لوی ظالم څوک دی چې د الله د ذکر نه بل واسطه دا خلق منې کوي. درېم واقعیا په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه په مقام باندې چې کله د مشرکین د طرف نه رکاوټ پیدا شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام هغه د عمرې نه منې کړی شو. نبی علیہ السلام پیغام ورلېږه مشرکین لا چې وګوره مونږه احرام تړلې دي، مونږه د حمله په نیت نه راغلي، صرف عمره ادا کوو، مونږ له د عمرې اجازه راکړي، طواف وکړو، سعی وکړو، سرونه به وخورو، قرباني به وکړو او د هغه ځای نه به روان شو. هغه ونه منه او منې کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام هغه ځای کې بیا خپل څاروي حلال کړ او احرامونه لري کړ او دغه ځای نه واپس شو.
الله تعالی وی څومره لوی ظالمان دي چې زما بندگان زما کور ته زما عبادت د پاره را روانو، زما نوم اوچتولو د پاره را روانو، زما ذکر د پاره را روانو، خو دې ظالمانو هغه منې کړ وسعا فی خرابها او مسجد حرام یې خرابولو کوشش. نو د دې د پاره هم دنیا کې رسوایی ده. رسوایی څنګه؟ فتح مکه په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاتح په حیثیت سره اله صرف 2 کال بعد دغه واقع 2 کال کې دنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه باندې قبضه وکړه او دغه ټول مشرکین دی سرونه چینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټټ شو او بیا همدې کې اکثریت تاغی چین هغه مسلمانان شو او چې کوم مسلمانان نشو دنیا کې ذلیل شو او آخرت کې داغی د پاره لوی عذاب دی. نو بیا دینه بعد د بل آیت کې الله تعالی وایي چې مشرق او مغرب زما دي. مسلمانان چې مدینه طیبه ته رالل نشپاړس یا ولس میاشتې بعد حکم رااله چې تاسو مسجد حرام ته مخ واړوئ. مسجد قبلتین به تاسو کې اکثر خلکو لیدلی مخ کې به مسجد بیت المقدس طرف ته دغه زمونږ ډومبای قبله وه نو هغې ته به مخ نو موس کې ولاړو 4 رکعاته موس و 2 رکعاته پس د الله حکم راغلی په د موس دوران چې قد نرا تقلب د 2مې سپارې د سر کې آیتونه راغلي دي فول وجهک شطر المسجد الحرام مخ وګرځو مسجد حرام طرف ته. نو موس کې ټولو مخونه وګرځول او مسجد بیت المقدس دا بالکل الٹا مسجد حرام طرف ته مخونه واړو. نو دغه وخت يهوديانو او عیسایانو او مسلمانانو باندې اعتراضات کو او بیا شک او شوبای پیدا کول. هغه دا تاسو چې 14 ولس میاشتې مزونه کړی دي بیت المقدس طرف ته نو هغه ټیک وو دا اوس غلط دي او که اوسنی ټیک دی نو مخکینی غلط نو یو عام ساده مسلمان اخو بوي چې او دغه خبره هو ټیک ښکاري یا مخکې غلط نو اوس ټیک یو یا مخکې ټیک نو اوس غلط. نو الله رب العزت ارشاد فرمایل که مشرق ته تاسو مخ ته یا که مغرب ته مخ ته هر ځای کې الله موجود دی. تا چې کوم طرف ته مخ کو ستا مخ چې کوم طرف ته دی ستا رخ چې کوم طرف ته دی هلته کې الله موجود دی. د الله رب العزت څه مکان نشته څه د اوسېدو ځای نشته هغه زموږ د عقلونو نه بره دی. هغه هر ځای کې موجود دی هر ځای کې. د دنیا یو داسې ګوټ نشته چې هلته کې ته ووایې چې الله نشته. الله تعالی هر ځای الله تعالی محیط او راګیر کړی دی هر شی. نو ځکه که مشرق طرف ته حکم دی دا هم د الله حکم دی که مغرب طرف ته حکم دی دا هم د الله حکم دی. د الله حکم چې و چې بیت المقدس ته مخ کوی نو دغه وخت دغه حکم په دې عمل ثواب او چې اوس حکم دی چې بیت الحرام بیت الله طرف ته مسجد حرام طرف ته مخ کوي نو ساړومبه حکم منسوخ شو. اوس دا حکم دی په دې با عمل کې اوس که پړومبي باندې عمل کولو کوشش کې نو ته د سنت طریقې خلاف اوس چلےږي د الله د دې حکم خلاف چلےږي. ستا دا عمل قبول نه دی. دا هم مخکې مونږ وویل ما ننسخ من آیت او ننسها. الله تعالی سره دا ټول اختیار موجود دی چې یو حکم راولي یا یو حکم منسوخ کی او دا غي په ځای بل حکم راولي. نو فثم وجه الله هر ځای کې الله تعالی دې ځای کې یو اعتراض نا غیر مسلم اکثر کوي چې تاسو وایي د بوتانو عبادت مکوئ نو زمونږ خو بوتانو ته مخ نو تاسو هم خانه کعبه ته مخ تاسو هم د هغې عبادت کوئ نو دا یا ساتئ مونږ د خانه کعبې عبادت نه کوو. مونږ نیت څه کوو 2 رکعاته
منز خاص د الله د پاره. د چا د پاره؟ د الله د پاره. او مخ مې د کعبه شریفه په طرف. دا خو یو انتظامی امر دی، انتظامی حکم دی. کچری دا حکم نه وي نو بیا د چا به وایي چې زه دې طرف ته مخ کوم، چا به وایي زه مغرب طرف ته، چا به وایي شمال طرف ته. نو 100 کسانو کې به د 4 مخ یو طرف ته او د 5 مخ به بل و، د 6 بل طرف ته مخ. نو اجتماعیت بنو. دا الله رب العزت په یو نقطه باندې ټول را جمع کولو د پاره دا یو رخ ورک. بل دې آیت کې الله رب العزت د نوافل لپاره هم بعض مفسرین وایي چې دا حکم د نفل لپاره دی. نفل کې د قبلي طرف او رخ کول کله چې بنده په سورلۍ او په داسې سورلۍ چې هغه کې قبلي طرف ته نشي مخ کولی نو هغه کې اجازه ده چې هر طرف ته مخ کو نو نفل کول شي. مثلا په اوخ باندې سور او اوخ روان دی یا په اس باندې سور دی او روان دی، اوس هغه د خوا کول نشي چې یو طرف ته بلکې قافله روانه ده. نو نوافل دې دغه شانتي ادا کول، فرض نه، فرض سنت واجب نه. هغه د پاره با کوزیږي ده او درای به او دا شانتي ریل ګاډي کې دي یا جهاز کې دي، هغه کې د قبله رخ بنده کول شي، په اولاړه هم کول شي او په ناسته هم کول شي. نو هغه کې بلکې ټرین کې خدا حکم دی کله ته اوس پته لګي چې ټرین ورسره سره تاویږي نو دی به مسکی د قبله هغه رخ بدلی ځان قبله طرف ته رخ کول دا د مز و شرایطو کې یو شرط دی. که قبله طرف ته مخ نه نو هغه کې بیا مز نه کیږي. خدا گنجائش چې دا نوافل کې دا سورلای کې ورکړې شوی دی چې هغه کې د قبله هغه رخ قائم ساتل هغه ممکن نه وي. الله تعالی وی ان الله واسع علیم. الله تعالی خو ډېره فراخي او وسعت ترکه خپل حکمونو کې څومره سہولیات تاسو له درک. بنی اسرائیل باندې څومره سخت حکمونه او الله تعالی په دې امت باندې څومره آسان. بنی اسرائیلو کې بلکې د نبی علی السلام نه مخکې یو داسې امت نه تیر شوی چې هغه عبادت با د عبادتګاه نه بهر کېدی شي، چې کم عبادت خانه به و صرف الته موس کېدی شي، الته ځان رسول. او د دې امت لپاره الله تعالی ټول ازمکه پاک کړ چې کم ځای پاک دی جانماز خور کو الته کې موس شروع. او واسع علیم ډیر فراخی والده ورسره د انسان د هر حکمت نه او د هر مصلحت نه پوره خبردار. الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو له په قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. ومن ازلم او سوق دې لوی ظالم ممن منع د اغنه چې منی کوي مساجد الله د الله د جمعتونو نه ان یذکر چې ذکر کړي شي فیها هغه کې اسمه د اغنم وسعا او کوششو کی فی خرابها دا غیب روانولو کی اولئک ما کان لهم د داسې خلقو حق نه دی ان يدخلوها چې داخل شي پاغي کې الا خائفین مگر یریدن کی لهم فی الدنیا دا غید پارا پا دنیا کے خزیون رسوائی دا ولهم او اغید پارا فی الآخرت با آخرت کے عذاب عظیم عذاب دے ڈیر لوئے وللہ او هم دا اللہ دے المشرق والمغرب
مشرق او مغرب فاینما پس ہر طرف تا تولو چی مخکڑی فثم هم اغزائی کے دے وجہ اللہ مخد اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع خاوند فراخی دے علیم او خبوہ دے وما توفیقی الا باللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین برحمتک